په دې ویډیو کې غواړو چې د هغه عددونو د ویش عملیات تاسو ته وښایو د کوم یو چې د تقسیم یا د ویش حاصل یې د پوره عدد پر ځای د ویش حاصل یې 1 عدد راځي. په لومړي مثال کې موږ غواړو 3 پر 2 وویشو. راځئ وګورو چې دا موږ په څو طریقو ویشلی سو. لومړۍ طریقه به دا وي چې دا موږ په کسري ډول لیکو. هغه داسې چې 3 پر 2 چې دا هم عین معنا ورکوي، په دې معنا چې یعنې 3 پر 2 وویشل سي. تاسې حتما پوهیږئ چې دا داسې هم لیکلی سو چې 2 پر 2 جمع 1 پر 2 چې دا بیرته 3 پر 2 کیږي. نو راځو دا داسې لیکو چې 2 جمع 1 پر 2. اوس که تاسو ورته ځیر شئ دا داسې یو معنا هم ورکوي چې دا 2 پر 2 خو یو کیږي چې یعنی یو پوره، او دا 1 پر 2 هم د نیم معنا ورکوي یعنی نیم نور. نو دا داسې لیکو چې دا مساوي کیږي له 2 پر 2 جمع 1 پر 2. اوس که دا ساده کو دا داسې هم لیکلی سو چې دا مساوي کیږي له دا 2 پر 2 خو یو کیږي چې یعنی یو صحیح، او دا 1 پر 2 هم یعنی 1 2 هم یا نیم، په دې معنا چې یو نیم. اوس که تاسو ورته ځیر شئ دا 1 پر 2 موږ 15 پر 10 هم لیکلی سو چې هغه 15 پر 10 بیرته 1 پر 2 کیږي. نو د لپاره چې زموږ کار لږ اسانه سي راځو دا 15 پر 10 لیکو. دا مساوي کیږي له یو صحیح 15 پر 10 په دې معنا چې یعنی 15 لسمه. دا مساوي کیږي له یو خو خپله پوره عدد ده یو صحیح، او 15 لسمه هم موږ لیکلی سو چې 0.5 1.5. نو زموږ د پوښتنې ځواب هم 1.5 سو. نو که 3 په 2 وویشو نو مساوي کیږي له 1.5 سره. اوس راځو دا په بله طریقه حلو. هغه داسې چې موږ راځو د عددونه یو عدد د لسمو په ډول لیکو. هغه داسې چې دا 3 یو پوره عدد ده، نو یو پوره عدد 10 دانې لسمه کیږي، نو 3 پوره عدد 10 دانې لسمه کیږي. 10 دانې لسمه تقسیم پر 2 دا مساوي کیږي له، نو که چېرته موږ غواړو 10 دانې شیان په 2 مساوي برخو وویشو نو هغه 15 کیږي، یعنی 15 دانې لسمه 15 لسمه. اوس که همدا موږ د اعشاري په بڼه ولیکو نو داسې لیکلی سو چې 15 لسمه موږ لیکلی سو 1.5. نو دا ځواب هم 1.5 سو، دا ځواب هم 1.5 سو. راځو اوس یو بل مثال کار کوو. دې مثال کې موږ غواړو چې 4 پر 4 وویشو، یعنې غواړو چې 4 دفعې وویشو. نو دا هم د تیر مثال په څیر موږ کولی شو په څو طریقو حل کړو. لومړی راځو دا په کسري ډول لیکو. هغه داسې چې 4 پر 4 اوس دا موږ په دې بڼه هم لیکلی سو چې که چېرته دا موږ داسې ولیکو چې دا مساوي کیږي له 8 صحیح او 2 پر 4. دا 8 صحیح دلته که موږ 4 په 4 وویشو نو 8 دفعې خو دا پوره ویشل کیږي، څه 2 کیږي، بیا دا 2 پاتې برخه راځي. که تاسې فکر کوئ چې دا سره رقم حل سوی، موږ کولی شو چې دا داسې دلته وویشو چې دا 4 موږ داسې لیکلی شو چې 2 پر 4 جمع 2 پر دا په 4 کې اختصار کو 8 4 2 او 1 4 دا 8 صحیح سو، دا 2 پر 4 چې دا 8 صحیح موږ همدلته لیکلی. اوس راځو دا نور هم ساده کوو. دا مساوي کیږي له 8 صحیح. اوس که چېرته موږ دا اختصار کو دا کیږي 1 او دا هم کیږي 2، یعنی 1 پر 2. 8 صحیح 1 پر
2. اوس که چیرته دا نور هم ځان ته لږ ذره اسانه کړو دا داسې لیکلی سو چې 8 صحیح نو دا داسې لیکو چې 15 پر لس یا 15 لسمه نو دا مساوي کیږي له 8 صحیح یعنی 8 پوره ده اشاریه 15 نو زمونږ د پوښتنې ځواب سو 8.15. اوس راځو همداسې نور مثالونه هم کار کوو. دې مثال کې راځي چې 8.4 پر 7 وویشو. نو دا هم موږ کولی څو طریقو حل کړو. یوه له هغه طریقو دا ده چې موږ دا د لسمو په بڼه ولیکو. هغه داسې چې 8.4 که موږ د لسمو په بڼه ولیکو هغه کیږي 4 دانې لسمه. دا داسې لیکو چې 4 لسمه تقسیم پر 7. موږ پوهیږو چې 4 په 7 ویشل کیږي ځکه موږ د ضرب له جدوله پوهیږو چې 7 ضرب 12 مساوي کیږي له 4 سره. یا داسې که ووایو چې 4 که په 7 ویشل سي نو دا مساوي کیږي له 12 سره. نو دا مساوي کیږي له 12 لسمه. نو 12 لسمه که موږ اوس د اشاري په ډول بیرته ولیکو هغه داسې لیکلی سو چې 1.2. نو زموږ د پوښتنې ځواب هم 1.2 سو. اوس همدا کوی سو په بله طریقه هم حل کړو چې هغه په کسري ډول ده چې موږ دا په کسري ډول ولیکو. هغه داسې چې 4 پر لس تقسیم پر 7 دا مساوي کیږي له 4 پر لس پر لس. دا د تقسیم علامه هم په ضرب وړي او دا کسر هم سرچپه کیږي یعنی وده دا 1 پر 7 کیږي 1 پر 7. دا مساوي کیږي له 4 پر لس ضرب د 7. اوس کولی سو موږ همدلته هم د اختصار عملیه اجرا کو. دا کیږي 1 ضرب 7 او دا هم کیږي 12. نو دا مساوي سو له 12 پر لس یا 12 لسمه. اوس همدا که د اشاري په بڼه ولیکو داسې لیکلی سو چې 1.2. نو زموږ ځواب دلته هم 1.2 سو او دلته هم 1.2 سو. اوس راځئ چې همداسې یو بل مثال هم کار وکړو. دې مثال کې موږ غواړو چې 7 پر 70 وویشو. 70 لومړی راځئ چې دا په کسري طریقه حل کړو. راځو دا داسې لیکو چې 7 پر دا 70 هم د 7 ضرب د لسو په بڼه لیکو. په دې کسر کې هم د تیر مثال په څیر موږ د اختصار عملیه پلي کوو. هغه داسې چې 1 ضرب 7 او دا 1 ضرب 7 هم 7. نو دا مساوي کیږي له 1 پر لس یا 1 لسم. که دا د اشاري په ډول لیکو داسې لیکلی سو چې 0.1. نو زموږ د پوښتنې ځواب هم 0.1 سو. 0.1. اوس راځو دا په بله طریقه حلو. هغه داسې چې دا 70 د 7 ضرب لسو په بڼه لیکو چې 7 تقسیم دی 7 ضرب لس. دا مساوي کیږي له 7 تقسیم دی 7 بیا تقسیم دی لسو. دا مساوي کیږي له دا 7 تقسیم د 7 تقسیم سی دا 1 کیږي. نو 1 تقسیم په لس سی هغه کیږي 1 لسم. کوي لیکو 1 پر لس. نو دا هم که ساده کو دا د اشاري په ډول کولی کو 1 پر لسم کیږي 0.1. نو دلته هم زموږ ځواب 0.1 سو او دلته هم زموږ ځواب 0.1 سو.